السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو نوی او په زړه پورې خبر درکړم چې د افغانستان ملي ټیم ته ICC یوه ډېره ښه خوشخبري ورکړې ده. نو که تاسو هم پرې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ. نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ همدغه کال 2020 کې خوشحاله وړیزه ورلډ کپ ترسره کیږي چې پکې افغانستان لوبیږي. بغیر د کوالیفاین راوند لوبولو نه افغانستان په کال 2020 کې چې ورلډ کپ ترسره کیږي په دغه کې لوبې ترسره کوي. خو دې نه علاوه به زه تاسو ته یو بل د خوشحالۍ خبر هم درکړم چې په کال 2021 کې شل وړیزه ورلډ کپ ترسره کیږي، کوم به چې هندوستان کې ترسره کیږي. په دغه کې به هم افغانستان ډایرکټ لوبه ترسره کوي. زه به تاسو ته وایم چې افغانستان، استرالیا، انګلند، نیوزیلند، پاکستان، ساوث افریقا، ویسټ انډیز او هندوستان دا هغه ټیمونه دي کوم به چې ډایرکټ په کال 2021 کې چې شل وړیزه ورلډ کپ ترسره کیږي په دغه کې به لوبې ترسره کوي. او زه به تاسو ته وایم چې دغه کال 2021 کې چې شل وړیزه ورلډ کپ ترسره کیدونکی ده دغه به په هندوستان کې ترسره کیږي. تر اوسه پورې خو د دغه تاریخونه نه دي اعلان کړي، حالانکه که موږ وګورو فلحال خو ورته ډېر زیات ټایم پاتې ده. خو دغه ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې افغانستان ورکې ډایرکټ لوبې ترسره کوي. نو کال 2021 کې چې شل وړیزه ورلډ کپ ترسره کیږي په دغه کې به بنگلاديش او همدغسې سریلانکا دغه دوه ټیمونه چې کوم دي دوی به کوالیفاین راوند لوبې کوي او بیا به دغه ورلډ کپ کې لوبې ترسره کوي.